سلامونه مې قبول کړئ درنو دوستانو. یو داسې ویډیو نن تاسو سره شریکوم چې یو کلیوالي جنۍ سره یو هلک ناروا کار کړی، بدکار ورسره کړی دی. ویډیو به تاسو په خپلو سترګو وګورئ، نو تاسو ته خواست کوم چې موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دا ویډیو چې زه تاسو سره شریکوم نو دا د یو کلیوالي علاقې ویډیو ده چې یو کلیوالي جنۍ خپل یار سره په موبایل باندې خبرې کولې. دغه خبره دې حد ته رسېدلې چې د یو بل نه وخت اخیستی، ټایم یې اخیستی، دا جنۍ ورسره راوتلې ده، راغلی دا او د هلک سره یې ناروا کار کړی او هغه هم په کوڅه کې. د هلک ترېنه ویډیو هم کړې ده، ځان ته یې موبایل ایښی و، ریکارډینګ یې کولو. کله چې دا ریکارډینګ کړی دی د هغې نه پس دغه جنۍ نه یې دغه ریکارډینګ په سوشل میډیا باندې وایرل کړی. اوس معلومه نه ده چې دا دغه جنۍ په کومه طریقه باندې وایرل کړی یا دغه هلک په کومه طریقه وایرل کړی دی، خو داسې ښکاري چې دغه هلک نه د موبایل ورک شوی یا د میموري کارډ ورک شوی دی. نو د همدې په وجه باندې د دې هلک ټول ریکارډ په سوشل میډیا باندې راغلی دی او دا جنۍ ورسره هم بدنامه شوې. تاسو به د ویډیو په خپله وګورئ، تاسو به د ټول تفصیل نه خبر شئ، د ټولو معلوماتو نه به خبر شئ چې آیا دې جنۍ ولې داسې کار کړی. قدرمنو دوستانو، نن سبا چې څوک هم په کورونو کې موبایل ساتي، په کورونو کې د موبایلو ساتلو که ګټه وي چې د خپل کورنۍ د حال احوال نه خبر شئ، نو نقصان هم دی، ځکه چې څوک خبر نه وي د هغه کورنۍ داسې حالاتو سره مخ وي، داسې یو چا سره یارانې جوړې کړې وي چې هغه یقینا چې یو افسوسناکه خبره وي چې خپله خبر هم نه وي او په شرمونو باندې کورنۍ وشرموي. دا یو تازه ویډیو چې تاسو سره مو شریکه کړه. که تاسو ویډیو کتل غواړئ نو موږ ته میسج وکړئ، تاسو سره به په انباکس کې دغه ویډیو شریکه کړو، دغه معلومات به تاسو سره شریک کړو، ځکه چې تاسو به د ټولو معلوماتو نه په دې ویډیو کې خبر شئ. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. که تاسو ویډیو کتل غواړئ نو موږ ته ضرور میسج وکړئ، زموږ پیج ته میسج وکړئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.